خیر هغه دیدن خو هغه دیدنو او هغه څه خو خیر کہانی نه زموږ خپله کہانی ده که نه ځکه چې هغې کې بدر صاحب چې کوم دی د هغه که ته خیال وکړې هغه پکې ړوند کرکټر کړ دې کې څه ګړون نشته او دا نوی سبجیکټ دی نوم هغه یې څنګه چې اوربل دی جوړ کو شاید ارشد صاحب نو هغه اوربل خو نو که نه نو نوم د خالي دیدن دی نور باقي د خپل سبجیکټ دی جب ګل صاحب تاسو کدي خیال مونږ یو انټرویو کوله تا پای کې جب ګل صاحب ډېر صفات کته ډېر ښه انسان دی د ما ډېر خوښ دی په کار شي فلم کې ولچا سر کړی نو ما خو تاسو ته ویلي چې والله چې بس کہانی داسې ده چې اوس دی کې بل کرکټر زی کېږي نو چې زی کې داسې کرکټر وکړي چې او چې هغه کرکټر ورکړي نو هغه سره بیا نور هم کہانی چینج کړي مطلب زوړ د بدر صاحب فلم جوړ شوی نو دا د غیر ریمیک دی او کنه دا کہانی جدا ده نه دا بالکل نوې کہانی ده ها بالکل حقیقت ده ډېر خلک زموږ داسې وایي کنه مطلب نو ما غي نو هغه فلم ریمیک کی دوباره جوړ کی نو داسې خو نه ده نه دا نوې کہانی ده نوې دغه دی په دې کې درې اکټران دي او د ټولو بیلنس کریکټر دی خو دغه دی وړاندې چې کوم پوسټر ریلیز شو پای کې د چیما تصویرو دیم چې ما پوسټر بیا وکړ درې باندې ارباز صاحب تصویر داسې کیسه نه ارباز صاحب په خپل کرکټر دی او ما ته مخکې ورځ ما د چا انټرویو کته هغې دا خبره وکړه چې جوړې چیما صاحب د کله فلم نه کټ دی که نه خو دا سیس خبره نه چیما صاحب هم مونږ سره په فلم شته فلم کې خلک به وایي مړه به دا خلک خو چې تر کومه پورې فلم شروع نی خلک وایي دا نه جوړېږي چې کله لاهور ته لاړ شي شوټینګ شروع کړي بیا وایي مړه ډیلیوري به لا څنګه راوچتوي چې ډیلیوري راوچتوي بیا مړه دا بیا خدای په څه غول جوړ کړي د خلکو خبرونه نه خلاصېږي. السلام علیکم زما نوم دی محمد اسامه زه کار کوم د تجهیزاتو د عملیاتو د چا چې کم قسم مسلې وي کاروبار کې رکاوټ وي بیروني سفر کې رکاوټ وي کاروبار مسلې وي په کور کې جنگ جګړې وي چا باندې سحر جادو شي وي په هر چې کم خلک دی په یورپ کې د غي نېشنلټي مسلې وي د ډرایوینګ لایسنس مسلې وي زما سره د رابطو کې کار ورته کوم مسل به ست ذمہواری په ګارانټي سره باقاعده به خپل وارنټي کارت ورکوم د کار به ذمہواری ما. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کاټ لنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په ارشد سینما په خبر کې قدرمنو تاسو ته پته ده چې یو نوې فلم شروع کېدو ول د دیدن چې دا اعلان شوی دی دا غي پروډوسر چې کوم دی سید تکالی صاحب دی چې یو ډېر نوموړی لیکوال دی د پښتو بشمیره فلمونه لیکلي دي بشمیره مکالمې فلمونه لیکلي دي دا غي فلم چې کوم دی ډایرکټر چې کوم دی هغه زموږ یو لیجند یو سینیئر ډایرکټر کیسر سنوبر صاحب دی کیسر سنوبر صاحب زموږ سره موجود دی سید تکالی صاحب زموږ سره موجود دی ټول وړاندې کیسر صاحب السلام علیکم سر. السلام علیکم واه بنوالو السلام علیکم څنګه خیر دی ټیک ټاک تاسو خو الله مخساته الله مباد ساته کیسر صاحب تاسو فلم شروع کوي دیدنو دا غي په حواله سره مختصر شانتي خبرې کوي مطلب کله به شروع کیږي دی په کاسټینګ کې دی په کہانی له اثر ان شاء الله فلم کو شروع شوه دا چې موږ میوزیک مکمل کو چې موږ میوزیک مکمل شنو فلم موږ مکمل کړو ان شاء الله ډېر میوزیک جن ضرور کړی دی او دویم چې موږ خو فلم کې ډېر لوی کاسټ پکې شاهد خان دی پکې ارباز خان دی پکې جهانگیر دی پکې سواتی دی پکې عمران دی پکې دلبر منیر دی پکې خالدر پکې شهناز دی پکې او فلم دشته زور غلې ټول مثلا کلاشنکوف دی پکې ریم شهزاد تقریبا ټول تقریبا څه پکې داسې یو نیم کې چې پاتې خو پاتې بني پکې باندې مطلب دی غټ بجټ یو غټ کاست فلم او ان شاء الله دا کہانی ډیره ښه ده سید تکالی ډیره ښه کہانی لیکلې ډیره ښه ده ان شاء الله په دا باندې او زموږ د الله لري امید دی چې ان شاء الله موږ به هغه کې عزت پیدا وکړو. فلم دیدن یو مطلب زوړ د بدر صاحب فلم جوړ شوی نو دا د غیر ریمیک دی او کنه دا کہانی جدا ده نه دا بالکل نوې کہانی ده ها بالکل حقیقت ده ډېر خلک زموږ داسې وایي کنه مطلب نو ما غي نو هغه فلم ریمیک کی دوباره جوړ کی نو داسې خو نه ده نه دا نوې کہانی ده نوې دغه دی په دې کې درې اکټران دي او د ټولو بیلنس کریکټر دی خو دغه دی سبجیکټ ډېر ښه دی ان شاء الله ډېر ښه سبجیکټ دی او کار ماشاء الله موږ د 2 سیلو لپاره سره اکټر هغه څه دی او کدرې سیلو هغه اکټر هغه څه دی او دغه د بسمه پکې بسمه چوهان دا او دا جیابات ته پکې سحر ملک ته پکې او دعا قریشی ته پکې او کاس ماشاء الله بتا مطلب هیروین هم پکې سره پینځه دي بالکل چې کاس دا کړه کنه کاس سره خو د درې هیروګان هغه سره مڅ ساتي کړه پتا او ان شاء الله بدا فلم مطلب یو خ فلم وي ان شاء الله بدا پیر کاله ته منظور روان لاور ته زو او بس بدرې د بدای بیا
کار شروع کو روز پکې دغه نشته په یو سپیل کې به مکمل وي کنه وکړو مانه ان شاء الله الله ته منظور وي نو بس چې شروع کړو خلکو به پای کې دویم نه بدغني یو سپیل وي بالکل یو سپیل. قدرمن سعید صاحب سره خبر السلام علیکم سعید صاحب وعلیکم السلام په خیر ورسنګ ډاله خیر دې ټیک ټاک زموږ سای انټرویو چې ډېر بنده راځي ای بغیر بل اګنار پر خبري نو بس تعالی خودم خلاصي نشته ورو ما ته پته راځي تاسو فیډ نه نیم پارا کړيګا ته مانو پری دي څنګه فلم دیدن تاسو شروع کړی دی بس مطلب چې میوزیک وشي فلم شروع شي دغه په حواله سره څه وایي ټول وړاندې خو خپل مینوالو ته سلام دیم او دا غینه بعد ان شاء الله فلم دیدن دا په ناس سلیمه لګي او ان شاء الله په نومبر کې بلګي نومبر کې ان شاء الله او د دې د شوټینګ د فلو لپاره تیاری ان شاء الله پیر پورز باندې دي نور ان شاء الله او تاسو هم دعوت ته اوپننګ لران شي په جرمانه نو دې فلم کې تاسو کوم وګورو فلم نن سبا خلک وی چیرې تاوان کوي چې 50-60 لک بوله کې نو دغه 10-15 لک 20 لک نو بیا تا دومره غټ بجټ فلم جوړول اوس ته ډېر سینیر کس ډېر پوهه کس نو بس ما ته په تاوان کوي کنه خو بس خدای نه بخیر وانه بچکی هم غم نه بس خدای نه بخیر وانه بس یو کار دی روان دی بس سم یو سټیپ چت کړی دی او هغه خبره بس په سر ته رسول الله بیا رسي ډېر خلکو نه ماوري چیرې سعید صاحب د فلم اعلان کړو خو واپس روس شو او اراده کینسل شو او ته چې پیر پورز ریکارډ کړم دا سي پروپاګاندا دی کوم څه کیسه مردا پروپاګاندا نو میوزیک کو میوزیک هم اول میوزیک برابر کو د میوزیک نه پس اوس دا بل دویم سټیپ ته کنه نو دا دویم سټیپ پوښتته وي خلک به وي مردا دا خلک خو چې تر کومه پورې فلم شروع ني خلک وي دا نه جوړيږي چې کله لاهور تلل شي شوټینګ شروع کې بیا وي مړ ډیلیوري بلا څنګه روچته چې ډیلیوري روچته کې بیا مردا به خو په څه غول جوړ کړي نو خلکو خبرونه نه خلاصي خلک پرېدا کار خپل کوم کار کوه بس چې ساري پکمه وتی مخکې موضوع په شابه نه نه بس کار وکوم کنه ان شاء الله او کنه تا پدې کې د پښتو فلم انډسټری څومره سپر سټار دي شاهد صاحب دی جهانگیر صاحب دی ارباز صاحب دی نور چې جنکه به موږ ګورو تا پکې ټول اغستی نو ټول زما کہانی کې کزې ما عجب ګل سے ممرادن نه کولو خو بس نور پکې زی نشته یقینو ساته پرې چې ټول آرټستان ټول مصروف دا کار چې رواني زموږ هم 2 پی سی وی دی هم 2 پی سی وی کنه دا کار بم رواني نو بس ان شاء الله یو سټیپ ته دوا کوم عجب ګل صاحب تاسو کدي خیال مونږ یو انټرویو کوله تا پای کې عجب ګل صاحب ډېر صفات کې تا ډېر ښه انسان دی د ما ډېر خوښ دی په کار شي فلم کې ولا چا سره کړی نو ما خو تاسو ته ویل چې والله چې بس کہانی دا سره چې اوس دی کې بل کریکټر زی کیږي نو چې زی کې داسې کریکټر وکړي چې او چې هغه کریکټر ورکې نو هغه سره بیا نورم کہانی چینج کی نو ګل صاحب ان شاء الله کبه بل فلم چرتا دی فلم کې چرتا س بچو او بل فلم هم کولو نو ګل صاحب زمونږ ډړنه خو وته نه دی کہانی تاسو بخپل لیکل یو کنه کہانی بچي نه کہانی زما دا او مکالمې زما دي دوانه زما ته نور فلمونو رقم کلاس مکالمې لري چې دا خپل فلمونو بیا خو نو خپل فلم له ان شاء الله پوره مهنت کوما باقی نور د عوام خو اکټران هم پکې اکټران دي جهانگیر صاحب دی ارباز صاحب دی شاهد صاحب دی او دا سه ورته مطلب دلبر جنکه پکې دعا قریشی دا سیر ملک دا پکې د جیا بړ دا پکې دا نوی جینې سنوم دی دا بسما چودھری دا او نور پکې چې کوم دی خالد یاسمین دا شیناز میډم دا رحیم شهزاد صاحب دی عمران خټک صاحب دی نو محمد حسین صاحب شته پکې نو پښتو فلم انډسټری کې دغه خلک دي بس ما ویل پرې چې ټول پکې راغونډ کووري چې سارے پګم وتی وي نو فلم ریکارډینګ ما مطلب تاسو پیر نه بوزه یاره پیر پورز به ان شاء الله زو او بس ورځ دوه خامخال ته لګي کنه بیا به ان شاء الله کار شروع کوم نو په یو سپیل کې به کار ختم وای ان شاء الله اراده همدار نور مخکې د الله خو لاور کې به کوي ټول لاور کې لاور کوم ګور لکه ډیر خلک وی چې موږ او ډور لاړ شو نو فلم 8-10 لک 12 لک 15 لک روپے ګرانی کیندا حقیقت ته کنه دا بالکل صحیح خبره ده چې او ډور دی کنه نو ل 70 لک روپے چې کوم دا ګرانیږي او بل دار چې پیسې بدن سره د پیشاور نه پورا وړي او لاور دا دی چې بعد وخت شوټینګ 19 شي کینسل شي کنه خو بس پتا خو کمرو کوي نه وړي کمرو کوي نشته د خلکو د کانی مانی کانی فینې خوراک نشته او چې او ډور نو دا خو در باندې وړي یا خو باندې نه کس نو دی وجه لاور خري
د دې کہانی متعلق لک شاته دغه وکړ مطلب دا ایکشن فلم دی لو سټن سبا کوم ګورو یو سړی لو سټوري فلم جوړي نو تاسو ایکشن جوړ کړو کو لو سټوري جوړ کړو یار دا خو دي خو دا لو سټوري هم پکشتا او ایکشن هم پکشتا دوانه شتا لو سټوري نه دغه هم دی ایکشن هم دی خو ایکشن دا چې انټرول سره ایکشن شروع کیږي کومګو ګورو فلم دیدن د بدر سے الله دی وبخډیر یو کلاس فلم وړیر یو خ فلمو نو داغي متعلق مطلب دار کہانی خدای نه چینج دا کړ ډیر هغه خیر هغه دیدن هغه دیدنو او هغه څه خو خیر کہانی نه زموږ خپل کہانی ده کنه دغه چې هغه کې بدر صاحب چې کوم دی هغه کته خیالو کې هغه پکې وړون کریکټر کړ دې کې سو وړون نشته او دا نوې سبجیکټ ته نو مغار څنګه چې اوربل دی جوړ کو شاید ارشد صاحب نو هغه اوربل هونو کنه نو نوم د خالي دیدن دی نور باقي د خپل سبجیکټ دی خپل سبجیکټ او کومګو ګورو ډیر خلک داسې کې کنه فلم نوم ریمیک کی بیا فلم کہانی ریمیک کی صرف اکټران بکی بدل نه دا خپل سبجیکټ دی هغه شي نشته هغه شي نشته مطلب فلم بخي فلم به ان شاء الله ذکرخي چې کیسا سنوبر صاحب ډایرکټر دی او سینیئر یو لیجنډ ډایرکټر او سرپرست اعلی ارشد صاحب دی نو چې د دوانو د بینر کې تلې فلم صحیح نه جوړیږي نو بیا خو فلم لسټی کوم ګورو نن سبا ارشد صاحب چې کوم ډایرکټر دی یقینا چې یو لیجنډ ډایرکټر دی تقریبا 96 فلمونه هغه یو ریکارډ دی جوړولو دا مې لوی خبره ده کمال ډایرکټر دی دې کې شک نشته ارشد صاحب کې یو کارداري چې فلم هم جوړي زریم جوړي نو دا بجټ کې جوړي تعارف محتاج نه خلک یې پیژني او کارم خکې او لکه مطلب دا چې ته سوچو کې کنه نو غټ سیکوینسونه هغه په ډېر کم وخت کې کوي زه وایم ډایرکټر ما غدي چې په کم بجټ کې په لږ وخت کې ښه کار وکړي نو به ډایرکټر هغه لري چې پروډوسر بچ کینو بچ کول والا خو الله ذات ته مطلب په سلیما چې فلم ولګي نو هغه بیا عوام خو خاره کنه هر ډایرکټر و چې زخه فلم جوړ کما او هر ډایرکټر په خواري کې خو چې دلته ولګي نو بیا عوام خو خاره بیا مسلې نورم ډېر زیاتې دي کنه لکه مثال میاش دوه کې فلم په نیټ راشي چې په نیټ راشي نو دام نقصان دی کنه نو په دې وجه چې سینما والو لګ په دې باندې چې زموږ څومره سینماګانې زموږ د سینماګانو چې کم مالکان دي کم لغري دي د دې شیز لګ ډېر خیال وساتي کنه چې دا فلم نه اوټ کیږي باقي ول چې اوټ شي خو نقصان دی کنه او ګورې چې پروډوسر بچ شي خو سبب بل جوړ کی یو کار رواني په زړو فلمونو باندې خوني کیږي کنه سره اره سینما خرچه دي دوه ورنو واته روپے میاش دا خو دی خرچي غنا چې نوې فلم ورته لګي نو بیا هم گزاره کوي اسنه سره په دې وجه باندې زما دي ټولو ته خواسته نو په خلار چا خپل نو بس مطلب د پیر د ورځې متا سوې نه بعد ریکارډینګ شروع کو ان شاء الله ابتداء په در سما ته بخامه خاره د جران شي په جرمانه می او بل خبردار چې خلک ډیر تا پوښتنه کوي چې بيدی کې چیما سه وو او که بالکل دا خبر زمایر و دي کې خیال مخکې په وړمبي چې کوم پوسټر ریلیز شو پای کې د چیما تصویرو دیم چې ما پوسټر بیا وکړ درې باندې ارباز صاحب تصویر دا څه کیسه نه ارباز صاحب په خپل کریکټر دی او ما ته مخکې ورځ ما د چا انټرویو کته غیم دا خبر او کچې جوړي چیما صاحب د کله فلم نه کاټ دی کنه او دا سیس خبر نه چیما صاحب مونږ سره په فلم کې ما دا سوچو کو چیرې کړی د چیما صاحب په ځای د ارباز صاحب راغلی اصل کې خبره ده نه وخت دا کم پوسټر چې موږ جوړ کو کنه نو د چیما صاحب او جهانگیر صاحب او شاهد صاحب د دې پوسټر خو چلی دی کنه بالکل دا یو غټ پوسټر جوړ شو په دې باندې دا درې تصویران ډېر غټ رااله نو ما هغه ته چې تصویران جوړول هغه ته خدای شته ما ویلې چیما صاحب خو یو ما سره نوې تصویر نو بل لاندې چې کم کړه لکه عمران دی دا ډېر واړه تصویرانو نو ما ویل چې چیما صاحب په دې شي خپکی کنه نو ما هغه ته ویل چې یار زده دا عمل غوا ځکه چې کغټ لګي دي چې خو ټیک تګینه وړو کې ولا ملګو بددا کښو نو فلم کې شته ان شاء الله دا خبره نشته زماره ته جدي کې خو کہانی چې کومه راغله رغونی کې ما وقار مغشتو ما پرې ټول اکټران په کیږي چې خواندوږي نو دا وجه وا یک شو ډیره مننه قدرمنو فلم دیدن ډیر زر به دا غیر ریکارډینګ شروع فی د ورځې نه بدوی لاهور ته وزي نه بعد با تقریبا منګل بوت ته تقریبا د افتتاح کیږي ان شاء الله موږ هم سید سیوی تاسو به خامخاره ان شاء الله افتتاح موږ هم دغه پروګرامونه موږ تاسو ته خیو دغه فلم دا ریکارډینګ چې کوم دغه فلم اوپننګ چې کوم دغه فلم د اکټرانو انټرویو هم کو دغه پورا کورج به ان شاء الله سید سیف سر موږ وګپو ولاړو
نو دا فلم به ډېر زر به د ریکارډینګ شروع شي او تاسو انتظار کوئ. اوس به د اجازه غواړم هر شرط چې خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. د الله په امان.